راوغوښتم نو په دې اساس باندې ګوره وروره لکه څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه دغه پنجاب د انګلستان ایالت دوی په افغانستان کې په کشمیر کې په هندوستان کې په چین کې چې کوم مسلمانان دي په ایران کې چې کوم سني مسلمانان دي آن تر دې پورې چې په عربو کې د عربو د ائتلاف مشر راحل بشرف چې په ایمن کې په زرهاو مسلمانان په مبارک باندې شهیدان دوی د اسلام د نوم لاندې دا یو ناصر دی یو سرطان دی د دوی په وړاندې چې کوم مسلمان یا کوم مفتی د جهاد فتوا نه ورکوي د هغوی په ایمان کې شک دی دا باید زر تر زره ختم شي او موږ ځوانان باید څه شی وکړو موږ ځوانان باید د اوس سره خان د ما دوستانو خدای ګوره دا موږ تاسو خبرونه کې دا کار ډېر بد دی یو دکه د ځینې دوستان خان دي دې کې خندا خبره نشته چې ما ورته ویلي چې دعاګانو باندې څه نه کېږي او رسل نه پوره مړه شي الله خدای وبخي خدای پاک رحم وکړي بس خدای دې وبخي دپنې کې خبره او راجیک شخص العمل واقع دا چې دی وروره څلوېښت کاله خدای مړ کړي خدای ګډ کړي خدای وبخي دا شیان ناکام دي وروره دغه شیانو باندې افغان بچي ولاکه خلاص نو ولاکه من راولي رپورټ شخص العمل واقع خپل دشمن وپېژنه کلر دی او کبر دی پوه شوې پښتانه نور لاره ورکې خدای وبخي خی ګورو چې سل نه پرې راته مړه دي اوره خدای وبخي دا څه شی دی اوره راپورته شي مت وکي حق وای حق څه شي دی حق لاره دی خدای دی راشه حق وایو مهرباني وکړه شینواری صاحب ګوره زاغه صاحب دعا چې دی د مرګ نه وروسته به ورته کړو اوس په ژوندینې باندې د حل لاره څه شی دی وروره داسې په زور خاندي دا لکان دوی ګوره څه دی دا ما چې دغه کیسه راواخیسته او په لنډو کې مې تشریح کړه ګوره دا ټول شیان والله بالله کړي دي په افغانستان کې مسلمانان وژني په لر او بر کې په کشمیر کې وژني په هندوستان کې وژني په چین کې وژني په ایران کې وژني په عربو کې وژني په ټوله دنیا نارامه کړې ده دا د اسلام د نوم لاندې یو ناصر دی دا ختمول پکار دي موږ د حقانیه مدرسې چې د دوی ټولو طالبانو پلار یې ورته په کور کې په چړو باندې وواهه دا حقیقت دی په حقانیه مدرسې کې زه بیا وایم ملګري مه دي که څوک غواړي زه به یې نومونه ورته واخلم ما ته یې زنګ وهلی دی چې عیسی یې په خپل کور کې وواژولی موږ غږ نشو پورته کولی بېرته یې ویلې دوسې بدنام که چې پوکڼۍ ورته کېښودې سکس پوکڼۍ ورته کېښودې شراب بوتلې ورته کېښودې چې زامن حقانیه مدرسه او ټول دا حقیقت دی وورونو تاسو ولې نه پوهېږئ نو په دې اساس په دغه ایالت باندې جهاد شینواری صاحب دا خو د پاکستان علما دا خبره نه مني فقط یو حکیم الله مسعود و خدای دې وبخي چې هغه حق خبره کوله د پاکستان په وړاندې جهاد روای بللو او وی ویل چې جهاد روا دی دلته نو دلته د کوم د پاکستان علما چې دي د شیطان خانو ولا چې دوی ته علما نه وایم د شیطان خانو ولا پټګي ولا ملایان چې دي نو دوی ولې د پاکستان د قانون په وړاندې و خبره نه کوي چې دا قانون اسلامي دی یا کفري دی خولې بندې دي وروس سره مونږ ته ویل چې وروس اولاده پلانه یې د مونږ وروس وبسلو مغه وروسې راغله دوی لسنو ور سره ملاو کړل یو مرحبا ورته ویل یعنی خراغلاسي ویل کم ورته ویل دوی دغه په وړاندې خوله نه خلاصوي د چین چې ټول هر څه کوپری دی او ټول کافر دی ورکه پوه شو یګان مسلمانان بوې په چین کې هغه سره دوستی حلاله بولی امریکا ته ماډي ورکړلې د پښتنو په وینو باندې تجارتونه وکړل اند سلال مسجد ډېر د طالبانو کومندانان هم په شهادت باندې ورسول نو آیا دا علما کرام ولې د پاکستان په وړاندې سترګې پټې دي ولې د جهاد فتوا نه ورکوي ولې حق نه وي تا په نظر باندې آیا دا علما دي که د شیطانان دي د څه بلاګان دي دا وروره ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه ګوره وروره د دوی دا ګیري او د دوی دغه لونګۍ چې دي دا د آیسای دپاره دا سنت نه دي دا آیسای ورته په سر کړي دي د دوی نه مفتیان جوړ کړي دي کله چې سمیع الحق شپږ څلوېښت کاله په افغانستان باندې فتواګانې ورکولې افغانستان یې تباه وبا کړ تر اوسه پورې دا مفتي و مولانا و تپسالارو د ټول اسلام ټیکهدارو خو چې کله د دوی په وړاندې باندې د جهاد فتوا ورکوله او عمران خان مرتد واجب القتل اعلان کړ نو دی په خپل کور کې په چړو باندې ووه دا د دوی خپل روزل شوي کسان دي دا دوی خپله جوړ کړي دي دوی د میډیا په قوت باندې دنیا ته داسې معرفي کړي دي چې دا په ټوله دنیا کې اولنترین عالمان دي خو چې کله د دوی په وړاندې باندې خبره کوي بیا وژني ګوره حسن جان مولانا صاحب ډېر یو سپېڅلی مولانا و هغه یې ګوره وواژه هغه ګوره د دوی هغه فتوا چې ځانمرګه یې ناروا دی په اسلام کې نشته دی هغه یې ګوره په وزیرباغ کې وواژه دا سمیع الحق یې څلوېښت کاله استعمال کړ چې ښکاره د دوی په وړاندې ګوره دی دا د دوی مولانا فضل الرحمن څوک ورته مولانا و آیا مولانا دا دی چې له غړو ښځو سره کیني
زه خو ورته مولا نه وایم، هغه شیطان ورته وایم. مولا داسې نه وي ورو، زما په نظر شیطانان دي. دغه کال نیمکه کې چې افغان مبارزین د سوشل میډیا د خوا نه راپورته شو، د دوی حقیقتونه لر او بر ته په ډاګه کړو. په دې خاطر باندې څوک ورته مولانا نه وایي. مخکې په رب باندې باور وکړو چې دوی هغه د پښو دغه نه دي، هغه ګردونه هغه به موچي کول، خلکو هغه به موچي کول. دومره قدر یې ورته لاره دې نه شو. هیره منډۍ ګوره، هیره منډۍ نور مثال ډېره مردګه شراب پکې آزاد شو. پرون بل پکې پیغمبر دعوه وکړه، د پیغمبرۍ د عیسی علیه السلام دعوه پکې وکړه. آیا دوی راپورته شو؟ په افغانستان کې اوسه پورې نه دي شوي، په پنجاب کې کېږي. دوی فتوا صادره کړه. نه خو ښکاره معلومه خبره ده چې دوی د دوی کسان دي، دوی روزلي دي، دوی چې په دنیا باندې د عالمانو په شکل باندې پیژندلي دي. دا موږ نه منو په هیڅ قانون والله کوم منم، ځکه یې نه منم چې دوی دغه فتواګانې غیر اسلامي دي. دا د آیسای دپاره دي، دا د جی ایچ کیو دپاره دي. نو په دې اساس باندې موږ اسلام منو. جهاد به د ورځ د قیامت پورې، خو هغه جهاد چې اول موږ د پنجاب په وړاندې باندې باید فتوا صادره کړو. موږ ځوانان کور وطن یو د کزتانه یو څو سوالونه درنه کوم. مهرباني دغه یو خبره ټول ځوانانو باندې غږ کوو، ټول ځوانان ځان چمتو کړئ ان شاء الله تعالی چې د افغانستان عالمان او د عربو دوی په دغه باندې لګیا دي، مصروف دي، څومره زر وکولی شي چې د پنجاب ایالت په وړاندې باندې یو فتوا صادره کړه. ځوانان تیار ځانونه چمتو کړئ ان شاء الله تعالی. موږ به د خیره ورځو او ځانونه به هم شهیدان کوو او دوی به د منځه د خیره وړو. مهرباني شینواری صاحب دلته سوال دا پیدا کیږي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، یا زه ورته شیطانان وایم، دغه د تش په نوم ملایان شیطانان د پاکستان د مرتد ادارې خلک چې په هر څه باندې کفر باندې سترګې پټې دي، حق نه وایي، مقابل لوري ته لر و بر پښتانه جنګوي. نو چې دا دومره شیطانان هم دي، دا د اسلام نه خبره، د اسلام دښمنان، د انګریز غلامان، نو دغه خلکو خبره ولې دی پښتونخوا ولسونه مني؟ ولې دی دوی په خوله باندې مثلا مدرسو ته ورځي، ټوپک راتړي، راځي افغانستان ته؟ آیا د دې خلکو څه ستونزه ده؟ مشکل یې څه شی دی په پښتنو د پښتونخوا ولس چې د دوی په خبرو باندې دوکه کیږي؟ د ولې دوکه کیږي؟ مونږ تاسو ته خدای عقل راکړی، مونږ تاسو ته یو سړی وي د بام نه ځان وغورځوه. آیا ته بام نه ځان غورځوي که ځان ژغورې؟ وره بام نه چې ځان وغورځوي مړ کیږي. وره ولې دی ما ته پښتانه د دوی په خبرو باندې دوکه کیږي؟ علت څه دی؟ د پینټ څه شی دی چې پښتانه دومره پاتې راغلي دي؟ د دې پوینټ یا د دې علت دا دی ورور چې اول دغه کسانو نه ایمان، د دوی نه پښتو، د دوی نه افغانیت، د دوی نه دغه هر څه ورنه اخیستي دي. دا یو. دوهمه خبره دا ده چې دا د پاکستان مرتده اداره آیسای، د دوی هغه مرتد جابر وحشي فوج دی په زور په شین زور باندې رالګي افغانستان ته. په خیر پښتونخوا کې دوی باندې چاودنې کا. د دوی فامیلی، د دوی کورنۍ چې دي هغه برمته کړي دي وروره. هغه ورته اول برمته کوي، هغه ته ورته بمونه په کور کې ږدي، ورته چې که تا دا کار ونه کړو نو ستا دا فامیل ټول د منځه وړو. خو دوی حل نه وایي. دوی ته موږ دا وایو چې راشه ظالمانو حل وایي چې ټوله دنیا ستاسو سره ودرېږي، ټوله دنیا د سره ودرېږي او تاسو دفاع وکړه. غږ پورته کړئ. ګوره هغلته مرداره کوئ، بې ګناه خلک شهیدان کوئ، ستاسو کورنۍ نو دا هم د حل لاره نه دی چې اوس مونږ پښتانه پښتونخوا ولسونه غږ نه پورته کوي؟ مثلا ټول د منظور پښتون ملاتړ نه کوي. اکثره خلک دي چې ماته منظور پښتون ته رد و بد وایي. ولې دوی خپل د دې چانس نه ولې ګټه نه پورته کوي چې اوس پښتانه ټول راپورته شوي دي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پی ټی ایم کسان دي، د ظالم په وړاندې ولاړ دي. نو په کار دی چې دې چانس نه ګټه پورته کړي چې دوی پوهېږي هم چې موږ په زور لیږي افغانستان ته خرڅوي مو په امریکا باندې، یا مثلا دا ټاپې په جهاد په مونږ باندې وایي. نو دغه خلک ولې غبرګون نه ښیي؟ ټول په یوه غږ باندې راپاڅېږي، نه یو انقلاب نه راولي. تا څه نظر دی؟ دا به بهتره نه وي؟ کار روا دی. خو دا کوم خلک چې د منظور خلاف دي، د افغانستان خلاف دي، د دوی ورونه، د دوی پلرونه او د دوی چې دی لکه پخپله په دغه مرتد آی اس آی کې او مرتد فوج کې دي، دوی ته معاش ورکوي، 15,000 20,000 کلدارې ورته ورکوي. د هغوی دپاره دوی ایمان، حیا، ځمکه، ناموس دا هر څه د لاسه ورکړي دي. د دوی هغه ننګ هر څه د لاسه ورکړي. په دې اساس باندې هغه کسان چې کوم د دوی نه معاش نه اخلي هغه یا وژني او یا د منظور سره ولاړ دي. نو خبره په دغه ځای کې ضرور دوی باندې موږ کوو چې ګوره دغه موقتي پیسه ده، دغه 15,000 15,000 کلدارې موقتي ده. راشي دایمي د خپلو راتلونکو نسلونو دپاره کار وکړئ، یو تاریخ جوړ کړئ. ویډیو شیر کړئ، مرګلو ویډیو شیر کړئ. دا جهاد اکبر دی. ګوره قسم مې د په خدای وي چې دا جهاد د تاسو چې دا حق ویډیو شیر کوئ، دا حقایق پښتانو غوږو ته رسوئ. دا جهاد دی، جهاد اکبر دی. شیر یې کړئ، خپل د ځان دپاره شیر کړئ. تاسې ټول وژل کېږئ، که لر یې که بر یې. دا دروغ جهاد در باندې تپل شوی دی. خپل منځ کې مو جنګوي، خدای مو خوار نه کا. ویډیو شیر کړئ، راشي چې دلته تاسو نظرونه مو واورو. مهرباني شینواري صاحب.
بالکل ملګرو ویډیو خپاره کړئ. دغه ګوره دغه چې کومې دا اوس کومې خبرې دي والله بالله دا حقیقت دی.